أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي ستاسو خپل چینل. نننې زموږ ټاپک چې دی د کیمستري د سبجیکټ نه دی د کلاس 9 د کیمستري نه او سیکنډ نمبر چپټر دی. د ټاپک چې دی دا د نیل بوهرز اټامیک تیوري په ډالټن اټامیک تیوري نه بعد ډایرکټ نیل بوهرز اټامیک تیوري چې دا دا ټاپک چې دی شروع کیږي. نو شروع وکړو. تاسو دا پکچر وینئ. دا پکچر چې دی دا د نیل بوهر ساینټیسټ چې کوم دی دا دغه پکچر دی او نیل بوهر چې دی هغه نیل بوهر چې کومه تیوري پیش کړل وه د اټم په باره کې لکه څنګه چې ډالټن پیش کړل وه نو په هغې کې اوله دا خبره ده چې in 1913 Neil Bohr presented a new atomic theory to overcome the defects of Rutherford's atomic model. Bohr considered hydrogen atom as a model. This model was based on the following assumption. نو 1913 کې نیل بوهر دا خپل تیوري ځکه پیش کړه د غوښتل چې کومې خبرې رذرفورد په خپل اټامیک تیوري کې نه دي کلیر کړي، صفا خبرې چې دي نه دي کړي، نو نیل بوهر چې دی هغه خبرې په خپل اټامیک تیوري کې چې دی هغه خبرې چې دی کلیر کړي. خو نیل بوهر چې کوم اټامیک ماډل پیش کوو نو د هغې دپاره د هایدروجن اټم چې دی هغې منتخب کو. په هایدروجن اټم باندې د خبرې وکړي او په دې ماډل کې چې کومې اهمې خبرې دي نو هغه دا دي. اولنۍ خبره دا ده چې electrons revolving around the nucleus، کوم الکترون چې دي هغه د نیوکلیس نه چاپیره چولي in one of the fixed circular paths called shells or orbits. او دا الکترون څنګه چولي؟ دا د نیوکلیس نه چاپیره غونډې لارې د سرکل په شکل کې چې هغه سرکل ته مونږ شیلز ورته وایو یا ورته مونږ آربټس وایو. each orbit has a fixed energy. هر یو آربټ چې دی د هغه خپله انرژي ده. These orbits are also called energy level او orbit ته مونږ یو نوم چې دی مونږ ورته شیلز هم وایو، خو د شیل نه علاوه مونږ ورته انرژي لیول هم وایو. دویمه خبره پکې دا ده چې the farther the electron in an orbit is proportional to its distance from the nucleus. د دې مطلب دا دی چې د نیوکلیس نه څونه لرې چې یو الکترون دی نو هغه به پروپورشنلی د هغې ډسټنس ته، مطلب دا دی چې نیوکلیس نه یو الکترون څونه لرې پروت دی د دې په منځ کې فاصله چې ده هغه به ډېر زیاته سي وایي. نو په دې کې بیا د انرژي خبره راځي. څنګه خبره راځي؟ سی کوئ the farther the electrons from the nucleus، څونه چې یو الکترون د نیوکلیس نه لرې دی the higher will be the energy، نو دونه به د دغه الکترون او په دغه شیل کې انرژي چې ده ډېره زیاته. درېیمه خبره پکې دا ده چې as long as electrons are revolving around the nucleus، لکه څنګه چې الکترون د نیوکلیس نه چاپیره چولي in fixed circular orbits، په یو خاص مدار کې، په یو خاص سرکولر لار کې، په یو خاص غونډه لار کې they do not gain or lose energy، نو دوی چې دي نه انرژي گین کوي، نه انرژي اخلي او نه انرژي چې دی لاس کوي، نه د دې نه انرژي ضایع کېږي. انرژي of an orbit is fixed، د یو آربټ انرژي چې ده هغه بالکل فکس ده. څلورمه خبره پکې دا ده چې when an electron jumps from a higher energy orbit، کله چې الکترون ټوپ وهي، کله چې الکترون لاړ شي د هغې اربټ نه چې د کومې انرژي سیوا ده چېرته لاړ شي to the lower energy orbit، هغه اربټ ته لاړ شي چې د هغې انرژي کمه ده it radiates energy، نو د دې نه انرژي چې ده توانایي چې ده هغه دې وځي. and when it jumps from lower energy orbit، او چې کله دا لاړ شي د هغې اربټ نه چې د کمې انرژي کمه ده to higher energy orbit، هغې اربټ ته لاړ شي چې د کمه انرژي توانایي سیوا ده it absorb energy، نو دا توانایي څه کوي؟ جذب کوي. مطلب دا دی چې کم اربټ انرژي سیوای د دغې نه الکترون لاړ شي هغې اربټ ته چې په کومې انرژي کمه د دې انرژي چې ده هغه ضایع کېږي. خو چې کله د لوور نه هایر انرژي اربټ ته ځي نو دا به انرژي ابزورب کوي. اوس د دوو شیل په منځ کې انرژي ډیفرنس فرق چې دی هغه موږ څنګه معلومو؟ نو هغه داسې معلومیږي چې د انرژي ډیفرنس بټوین ټو انرژي لیول از ګیون بای،
نو د دوو انرژي لیول په منځ کې چې کوم فرق وي نو هغه په دې فارموله باندې معلومو. په دې ریډ کلر کې ما لیکل اول بسر د ډیلټا د ټراینګل دا نښه چې دا دې ته موږ ډیلټا وایو. نو ډیلټا ای از ایکوال ټو E2 ماینس E1 از ایکوال ټو H میو. نو اوس په دې کې دا فارموله چې دا څه ته وایي، په دې کې چې دا کوم H دی نو دا زموږ سره پلینکس کانسټنټ موږ دې ته وایو. دا وی چې دی دا د فریکوینسي برابر دی. E1 چې دی دا زموږ سره لوور انرژي اربټ دی. E2 چې دی دا هایر انرژي اربټ دی او ډیلټا ای چې دا نو دا انرژي ډیفرنس دی. اوس پنځم خبره پکې څه ده چې انګولر مومنټم bracket mvr bracket 1 of an electron is mvr is equal to nh divided by 2 pi. د دې مطلب دا دی چې کله یو الکترون په اربټ کې ګرځي را ګرځي نو د دې مومنټم بسې مطلب دا دی چې کله دا الکترون ګرځي د دې به ویلاسټي په دې کې پیدا کیږي او دا غین علاوه د الکترون خپل ماسي چې کله دا چاپیره چولي نو دې کې انګولر مومنټم پیدا کیږي. نو انګولر مومنټم چې دی هغه موږ داسې وایو چې mvr is equal to nh divided by 2 pi. نو اوس په دې کې څه خبره ده، n برابر دی نمبر اف شیلز لکه 1 2 3 4 دا زموږ سره شیلز دي او m چې دی دا برابر دی د ماس اف الکترونز، v برابر دی ویلاسټي اف ان الکترون او r برابر دی radius of an orbit in which electron revolving. r مطلب دا دی دا هغه ریډیوس دی په کوم دا هغه اربټ ریډیوس دی په کوم چې الکترون ګرځي and h برابر دی د پلانک کانسټنټ او د دې ویلیو څه ده 6.2628 ملټیپلای 10 ریز ټو د پاور ماینس 34 چې دا د دې ویلیو ده. نو انګولر مومنټم کا د یو مووینګ الکترون معلوموي نو هغه زموږ سره په دې فارموله باندې چې دی معلومیږي. اوس پکې بله دا خبره ده چې د اربټ ډیفاینډ بای بوهر په نسبانه د بوهر په نظر کې اربټ څه ته وایي از آلسو کالډ ا شیل، دې ته چې د شیل وایي. دا خبره چې دا بوهر کړله or an energy level یا د انرژي لیول وایي. these are represented by KLM او شیلز اربټ یا انرژي لیول چې کله مونږ دا ریپرزینټ کوو نو دا به KLM باندې چې دی مونږ پرزینټ کوو and so on او مخکې پسې صحیح. The electron presented in K shell په K shell کې چې زموږ سره کوم الکترون یې هغه موږ ظاهرو n is equal to 1. مطلب دا دی چې په دې کې یو الکترون دی have the least energy، د دې انرژي به ډېر زیاته کمي ځکه چې په دې کې الکترون یو دی and is nearest to the nucleus او نیوکلیس ته چې دی نږدې دی. L shell n is equal to 2. بس L shell دی په دې کې دوه الکترون is the next shell which is higher in energy than K shell and so on. L shell چې دی دا زموږ سره بل shell دی په K پسې او بیا به ال پسې چې دی زموږ سره کې شیل لازي نو د دې انرژي چې دا هغه به ډېرې ځکه چې دا نیوکلیس نه چې دی لرې دی. اوس دې ډایګرام ته تاسو وګورئ په منځ کې په ریډ کلر کې چې دی نیوکلیس دی د نیوکلیس نه ډایرکټ بیا کوم مدار چې دی هغه زموږ سره کې شیل دی بیا ورپسې زموږ سره ال شیل دی بیا ام دی بیا چې دی ان دی. نو په کې زموږ سره 2 الکترون نازي، په دویم شیل کې 8 الکترون نازي، په ام شیل کې چې دی 18 الکترون نازي او په ان کې چې دی 32 الکترون نازي. نو دا ټاپک چې نیل بوهرز اټامیک ماډل زه امید کوم چې دا ټاپک چې دی دا اوس خوښ شوی. که زما په چینل نوی نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ، شیر یې کړئ. تھینک یو، ډېره زیاته مننه.